منظور پښتين د پاکستان سرپرست صدراعظم په افغان پاسپورټ په برتانیا کې ژوند کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ په برتانیا کې د افغانستان په پاسپورټ د کډوال په توګه ژوند کړی دی. ښاغلی پښتين دوشنبه اکتوبر 10 لړم 8 امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پاکستان حکومت په افغان کډوالو د فشار له لارې د سیاسي اهدافو ترڅنګ غواړي چې د بډایو افغانانو پانګې او د نړیوالو پام ترلاسه کړي. پښتين ویل سرپرست لومړی وزیر انوارالحق کاکړ چې یو وخت د افغانستان په پاسپورټ په برتانیا کې د کډوالو په توګه ژوند کړی د دې اخلاقي حیثیت نه لري چې افغان کډوال له پاکستانه وباسي. له منظور پښتين سره د امریکا غږ بشپړه مرکه دلته کتلی او اوریدلی هم شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په دې هکله شواهد ورنه کړل چې آیا ښاغلی کاکړ په رښتیا په برتانیا کې د پاتې کېدو لپاره د افغانستان د پاسپورټ څخه کار اخیستی که نه. د پاکستاني مطبوعاتي د معلوماتو له مخې انوارالحق کاکړ نږدې 10 کاله په برتانیا کې ژوند کړی. هغه د صدراعظم کېدو څخه وړاندې د سنا په مجلس کې د بلوچستان عوامي ګوند جګپوړی غړی و. د پښتين څخه وړاندې هم په پاکستان کې ځینو فعالینو ادعا کړې وه چې انوارالحق کاکړ په برتانیا کې د پاتې کېدو لپاره د افغانستان پاسپورټ څخه کار اخیستی و، خو د پاکستان حکومت او په خپله کاکړ تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. برتانیا کې د پاکستان د سرپرست صدراعظم لخوا د افغان پاسپورټ څخه د کار اخیستو دا موضوع داسې مهال راپورته شوې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د څه باندې 1 میلیون افغانانو په ګډون چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواد څخه ووځي.